السلام علیکم ورحمت الله. تاسو به زما ترڅنګ دغه لاسګاډی وینئ. د ماشومانو بنګړي هم شته، شامپو هم پکې شته. لکه دا مکمل یو جنرال سټور دی که نه، خو دا وګورئ دا هم پکې شته، قیدکونه هم پکې شته، جرابې د ماشومانو، دا لاشتکې، هر څه پکې شته دي. نو چې ضرورت حد تر دنداسې پورې، دنداسه خو به پېژنئ چې خلص راکوي که نه. نو دا زما یو مولوي صاحب دی، دا به ده په دې کوڅو کې ګرځول. ولله الحمد شاته زما دغه سټور وینئ چې د دې مولوي صاحب ته هم له خیره ډالۍ که. مولوي صاحب ستړی مه شئ، السلام علیکم. جوړ انشاءالله خیرت دی، الله هم خوشحال لره. انشاءالله اوس به باد و باران کې هم راځي دکان ته، غیر حاضري به نه کوي انشاءالله. مخکې خو به چې باد و باران سو قلر به کور کې لاسګاډی کونج کې ولاړو که نه. دا هم مسؤلیت دی، هم وظیفه ده، هم امانت دی. دا خو موږ سره ډېر لوی امانت دی که نه، ډېره مهمه خبره، هم مسؤلیت، هم وظیفه او هم امانت. الله دې خیر درکړي. زما چې ورانه د هغه خلکو سره چې موږ ته ډاډ راکړي که نه، یو کار ورته وکړو، نو په شریکه باندې یوازې ځان نه یادوم، موږ یو پول حیثیت لرو، موږ ورته کار وکړو، بیا بله ورځ لاړ شي لکه هغه تاسو مخکې کتلي وو، نو بیا داسې خلک بیا نه پرېږدم. ځکه اوس مولوي صاحب دا مستحق دی، دته مو دا الحمدلله دغه شی ورته جوړ کړ، دا مو ور وسپاره، دا به انشاءالله دا کار کوي. اوس که دغه دکان ما بل ځای کې جوړ کړی بیا بل پرې تللی وی، د ده حق مو هغه ته ورکړی وی، هغه داسې په اوبو لاهو کړی وی، بیا خو خوند نه کوي که نه. خو زما به یو غوښتنه له تاسو خصوصا د ورونو یا خویندو څخه دا وي چې هغه خلک چې همیش لپاره خلکو ته لاس نیسي، تاسو هغې سره مرسته کوئ او هغې بیا همغه کار کوي که نه، هغه په ځای دقسې خلکو سره یا دلته مولوي صاحب ته ورته کېدای شي ستا کلي کې مې ستاسو په همسایهګان هم داسې خلک وي، پوهېږي چې یو سړی محنت کوي، زحمت وباسي، تکلیف تېروي، خو دی مالي هغه نه لري، هغه منبع نه لري. دغسې خلکو سره مرسته وکړي چې بله ورځ په لاره تېرېږي چې ویې ګورئ زړه هم خوشحاله شي او هغه سړی خپل هم دا خوشحاله یو زړه کې ورته دعا کوي که نه. دا نه، دا د دې حق دی، دا موږ تاسو هېڅ هم نه کوو، دا الله راکړي دي او د الله داسې بندګان هم شته دي چې هغې مجبوره وي، نو چې کله هغې سره ته مرسته او کومک او همکاري وکړې هغه روانېږي، بله ورځ همدا سړی بل چا سره مرسته کوي، دا تسلسل یا دا سلسله جاري لازم وي که نه. موږ ګوره مسلمانان په حیث د یو بدن، په حیث د یو جسم د مولوي صاحب هغه حدیث شریف دی که نه، چې هغه مفهوم یې دا دی چې مسلمانان په شان د یو جسم دي. نو که چېرته وایي جسم کې بدن، په جسم کې سترګه خوږېږي نو ټول جسم ورسره نه راحتوي، لاس خوږېږي ټول لاس ورسره، بدن ورسره نه راحتوي. نو دا ټولنه کې موږ تاسو یو ټولنه کې ژوند کوو، بیا یو مو هیواد دی، یو مو ژبه ده، کلتور او عنعنات، هر څه مو یو شی دی، نو راځئ یو بل ته لاس ورکړو. نه پوهېږم یو قوم دی هغې کې دا اصول رواج داسې دي چې یو کس چې اقتصادي وضعیت ښه شي هغه خپل زکات یو بل ورور ته، مثال څو نفره دي مولوي صاحب هغه کې اوسېږي، سره جمع کېږي، هغه زکات خپل وباسي، یو کس ته یې ورکوي چې کم یو کمزوری، هغه خپلو په پښو ودرئ، هغه بیا کال ته هغه خپل زکات وباسي که نه، دا سلسله یې داسې روانه وي. نو همداسې موږ تاسو ته هم لازمه ده. مولوي صاحب ته مو دا دکان لله الحمد جوړ کړ، دی به یې یو مړی حلاله روزي به ګټي خپلو بچو ته. نو کوشش به دا کوو چې اساسي کارونه وکړو تر څو پورې زموږ تاسو هېوادوال په خپلو پښو ودرېږي. مثلا ځینې ورونه یې هغې داسې ځای کې ژوند کوي چې هلته دکان نه چلېږي، هغه نه به موږ پوښتنه کوو، مشوره به کوو چې دی څه شی کوی سي، نو هغسې به مخته ورته ځو. نو د قمر بنسټ ټیم ملګرو هغه چا چې مرسته کړې الله دې اجر ورکړي. انشاءالله موږ به دا کوشش او دا خپل دغه کوم کار دی ته به ادامه ورکړو تر څو پورې وطن مو آباد شي، وطنوال مو په خپلو پښو ودرېږي. ډېره مننه.